سلامونه وخت مو بخیر له مالان میډیا څخه وروستیو سپورتي خبرونو ته ښه راغلاست. د آزادو سیالیو افغان لوبغاړي ویس ستاري خپل لبناني سیال شهاب خالد ته ماتې ورکړه. ستاري د یاد سیالۍ دویم راوند کې په سب میشن حرکت خپل سیال مات کړ. دغه سیالۍ د ترکیه هیواد په کوربه‌توب د ترکیه فدراسیون سازمان لخوا ترسره شوې. په فاریاب ولایت کې د بدني روزنې او سپورت ریاست لخوا د کراټې فدراسیون په همکارۍ د کراټې سیالۍ ترسره شوې. په دغه ورزشي پروګرام کې د دغه ولایت د ورزشي امریت مسؤلینو، د شهیار کراټې فدراسیون مسؤلینو او ګڼ شمېر مینوالو برخه اخیستې وه. په دې سیالیو کې د تنکیو ځوانانو په کټګورۍ کې او په 10 وزنونو کې 2 ورزشکارانو برخه اخیستې ده او د څو ورځو لپاره به په ګډه سیالۍ وکړي. د دې سیالیو د پیلولو موخه د میدان د غوره شوي ټیم لپاره د غوره لوبغاړو غوره کول چې په وروستیو کې به 23 کسان وټاکل شي. د مخابرات وزارت سایبري خطرونو ریاست له لوري د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست رئیسانو، آمرینو او عمومي مدیرانو ته له سایبري خطرونو څخه د مخنیوي په موخه د سایبري 3 ورځنی سیمینار پیل شو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د سایبري خطرونو له امله د ډیرو خلکو انټرنیټي اکاونټونه هک کیږي او له امله یې مالک له یو لړ تهدیدونو سره مخ کیږي. د دې ترڅنګ په یاد سیمینار کې د انټرنیټي وایرسونو او ورته تهدیدونو په موخه معلومات وړاندې شول. دغه سیمینار به 3 ورځې دوام وکړي او تمه ده چې سبا به د همدې ریاست مدیران او مامورینو او همداراز بله ورځ اجرانو ته ورکړل شي. د تخار ولایت په طالقان ښار کې د 10 ورزشکارانو ترمنځ د جمناستیک سیالۍ چې یوه میاشت وړاندې پیل شوې پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ د نویو ځوانانو او ځوانانو په 2 کټګوریو کې ترسره شوې او موخه یې ورزش ته د ځوانانو هڅول او ورزش ته وده ورکول وو. د یادو سیالیو په پای کې د ورزشي مسؤلینو له لوري غوره ورزشکارانو ته میډالونه او د قهرمانۍ حکمونه ورکړل شول. د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست په 1500 کسیز ورزشي جمنازیوم کې د کابل کلاسیک پاور لیفټینګ منتخب لوبډلې د ټاکلو سیالۍ پیل شوې. د دغه سیالیو د پیل په مراسمو کې د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست فني او مسلکي مرستیال حافظ احمد جان زدران د پاور لیفټینګ فدراسیون مسؤلینو او ورزشکارانو شتون درلود. په دغه سیالیو کې د نوي ځوانانو لویانو مخکښانو کټګوریو کې په 4 وزنونو کې له 350 څخه تر 120 کیلو وزن کې د کلبونو 8 ورزشکاران په ګډون په 3 سبکونو اسکواټ، پنچ پریس او دو لیفټ کې پیل شوې. یا د سیالۍ چې 3 ورځې به دوام وکړي موخه یې د پاور لیفټینګ د ورزش وده او د کابل منتخب لوبډلې ټاکل دي. د بلخ ولایت په آرمان جوانانو ورزشي کلب کې د 26 ورزشکارانو ترمنځ د رزمي ورزشونو اورینتال سبک ټاکنیزه سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ د 2 کټګوریو نوو ځوانانو له 28 کیلوګرام وزن څخه تر 15 کیلو وزن پورې ترسره شوې چې په پایله کې د بلخ ولایت په کچه 6 کسیزه لوبډله وټاکل شوه. د پکتیا ولایت د ورزش ریاست په همغږۍ د والیبال فدراسیون له لوري د خپلواک افغانستان په نوم د والیبال سیالۍ چې د 22 لوبډلو ترمنځ 18 ورځې وړاندې پیل شوې د خوځاکو ځوانانو لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. په دغه سیالیو کې چې د پکتیا، غزني، خوست، پکتیکا او لوګر ولایتونو د والیبال لوبډلو ګډون درلود. پای لوبې ته د پکتیا خوځاکو ځوانانو او نیازیو زلمه لوبډلو لار پیدا کړه چې د خوځاکو ځوانانو لوبډلې د 3 پر میدانونو په توپیر خپل سیال ته ماتې ورکړه او د دې سیالیو اتلولي خپله کړه. په پای کې د پکتیا د ورزش ریاست له لوري ګټونکي لوبډلې ته 1 اراده موټرسایکل، ورزشي جامې او میډالونه ورکړل شول.
د بغلان ولایت په مرکز پلخمري کې د بغلان، کندوز او سمنګان ولایتونو د 150 کورش پهلوانانو ترمنځ د کورش یو ورځنی دوستانه سیالي ترسره شوې. په همدې موخه په جوړ شویو مراسمو کې د یاد ولایت ورزشي مسؤلینو، ورزشکارانو، قومي مخورو او د ورزش سلګونو مینوالو ګډون کړی و. دغه سیالي د یوې ورځې لپاره د ملا عبدالبصیر په مالي ملاتړ ترسره شوې او موخه یې د هیواد په کچه د ملي او دودیزو لوبو ژوندي کول و. او د راپورونو لمخې د سعودي فوټبال لیګ په دې ورځو کې د سترو ستورو د شتون شاهد دی. د دغه هیواد حکومت اوږدمهاله پلان لري چې په راتلونکو 10 کلونو کې خپل د فوټبال لیګ د نړۍ له 10 غوره لیګونو څخه یو کړي. په دې اړه د فرانسې RMC شبکې د یوه پوسټر په خپرولو سره د نړۍ د غوره فوټبالرانو غوره شوې لوبډله چې په سعودي لیګ کې کار کوي معرفي کړه.